او بل دا په عملي میدان کې کولای هم شي نه سي. دغه څوک چې د مقاومت نارې وایي ټول ملت سره مخالف دی. ملت نور نه جنګ غواړي، نه ضرب وهل غواړي، نه ټکول غواړي، نه د چا زهیرېدل غواړي. یو سوله او امنیت او ورورولي غواړي ټول ولایتونه، ټول خلک. دې کې موږ متحد یو چې باید داسې یو کار وشي. که څوک شعارونه راپورته کوي د مقاومتونو په نامه جبهې جوړوي، تر اوسه ستا نه په فیسبوک او په ټویټر باندې به وي، ولې په میدان کې نه وینو. که میدان ته شي بیا به سخت برخورد سره مخ کېږي. اما راپورونه دوی وړاندې کوي چې موږ فلاني ځای کې جنګ ده، په پنجشیر کې ده او بغلان کې ده. نه هېڅ موږ جنګ نه لرو. تاسو د رسنۍ په شکل ورسئ، هغلته تحقیق وکړئ. خلک ارام ژوند کوي پنجشیر کې هم، بغلان کې هم. البته ځینې څوک به غلچکي کارونه کله کله کړي وي چې راکوسي وي، له غله غوندې چېرې فایر وکړي، چېرې مزاحمت وکړي. دا به سوي او کم مواردو کې هم جدي مخنیوی شوی ده. اوس دپاره موږ امن نه برخمن یو. داسې یو غټ مقاومت او شی موږ نه وینو. مقاومت اسلامي امارت ته خطر ده؟ تر هغه وخته پورې چې موږ دوی احساس نه کوو او کوم جغرافیه په لاس کې نه هېڅ خطر نه ده. دغسې ما ویل فیسبوک او په ټویټر باندې به شعارونه ورکوي، ولې جغرافیه نه لري چې په کومه جغرافیه کې دوی مقاومت کوي. او بل دا داسې اجازه هم خلک نه ورکوي. د افغانستان ملت نور د جنګ طرفدار نه ده. د امارات د دې دریځ ټینګ ملاتړ کوي چې د مقاومتیانو په وړاندې به درېږي. که فیسبوک ټویټر پې قطع سي مقاومت ختم ده؟ بله، اوس خو شعارونه ټول په فیسبوک او په ټویټر باندې او ځینې پردي چینلونو باندې څه استفاده نه کېږي. په جمهوریت کې ما تاسو نه یو سوال کړی و چې مقاومت، وسلوال مقاومت شروع سوی، څه کوئ؟ تاسو ویل چې په یو ټپ ټپ باندې له منځه ځي، ولې عملا ثابت څه؟ اوس څه ورته وایاست؟ اوس هم هغه خبره چې موږ هغلته ورته وایو دا مقاومت هغه موږ در کړې وه. دا خلک د مقاومتونو نارې وایي، د جبهه سازۍ نارې وایي، دا توان نه لري، ځکه دوی هغه ارزښت نه لري چې یو وخت یې درلود. یو وخت دوی ته مجاهدین ویل کېدل، د جهاد قومندانانو او جهاد سپهسالارانو، وروسته امتحان وکړي د امریکې غلامان شول. کله چې غلام ځینې جوړ شو، ملت مخ ځینې واړو. موږ پوهېدو چې دې منځ کې شی نه لري، هسې ځان ته یو څېره غوندې جوړه کړې ده، منځ یې وګورئ منځ یې خالي ده.